بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي او زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس ماتیږي او همدارنګه نور مسائل. زموږ فقهاو تقریبا هغه څیزونه چې ناقص پاره د اوداسه دي په هغه باندې اودس ماتیږي 10 شیانې ذکر کړي دي، چې په هغو کې اول خروج من السبیلین دی. خروج من السبیلین کې وړې متیازې، همدارنګه لویې متیازې، د باد خروج یا همدارنګه د وړو یا د لویو متیازو ځای نه د کوم شي یا د چینجي خارجېدل، چې دا 4 صورتونه شول. په دې ټولو باندې که زموږ یو مسلمان ورور اودس ولري نو په دې باندې د هغه اودس ماتیږي. اول تشې متیازې، دویم ورپسې لویې متیازې، دریم د باد وتل، څلورم د وړو یا د لویو متیازو د ځای نه البته د چینجي وتل. دا 4 هغه صورتونه دي چې په دې باندې هغه مسلمان ورور چې اودس لري په دې باندې اودس ماتیږي. 5م د بدن د کومې حصې نه وینه او زوې وتل. د چا په بدن کې که دانه وي یا همدارنګه بدن یې څه خوږ غوندې شي یا غوڅ شي، د هغه نه وینه راوځي، په دې باندې اودس ماتیږي. خو د وینې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو باید متوجه شو. که ستاسو لاس په څه باندې غوڅ شه، صرف پوستکی لرې شه، په هغه کې وینه راښکاره شوه، په دې باندې اودس نه ماتیږي تر څو چې هغه وینه د خپل ځای نه حرکت ونه کړي. که وینې د خپل ځای نه حرکت وکړه نو اودس پرې مات دی، او په صرف د وینې د ښکاره کېدلو باندې په دې باندې اودس نه ماتیږي. 6م په ډکه خوله باندې قی کول. دا زموږ فقهاو لیکلي، او که چیرې لږ لږ څو ځله پرله پسې قی وکړه نو په دې صورت کې هم اودس ماتیږي. که په ډکه خوله باندې قی نه و بلکې لږ و، په هغه باندې اودس مات نه دی. خو که په ډکه خوله باندې هغه استفراغ او قی وکړه، فقهاو دا لیکلي چې په هغه باندې اودس ماتیږي. 9م په لاړو کې د وینې موجودیت، چې کله زموږ د یو مسلمان ورور یا زموږ د یو مسلمان خور خوله وینې شي، په دې صورت کې د دې اودس مات دی. خو فقهاو لیکلي که دا وینه په لاړو باندې زیاته وي او که وینه د لاړو نه کمه وه نو په دې صورت کې اودس مات نه دی. خو احتیاط په دې کې دی که صرف د هغه وینې مزه تاسو په خپل خولې کې حس کړئ نو بهتره خبره دا ده چې تاسو اودس وکړئ. او که چیرې د اودس کولو په وخت کې د ستاسې د غاښونو یا د وورۍ نه وینه روانیږي، تر هغې اودس کول پکار نه دي تر څو چې هغه وینه بنده شوې نه وي. 8م صورت چې په هغه باندې اودس ماتیږي هغه عادي مریضي ده یا طبي مریضي ده چې په خویندو باندې راځي. که هغه حیض وي او که نفاس وي، نفاس کې خو خیر چې حیض هم راغی په هغه باندې هم اودس ماتیږي. 9م که چیرې د زنانه د تی څخه د شودو نه پرته نور څه لکه زوه یا نور شیان راووځي، په دې صورت کې هم اودس ماتیږي. بغیر د شودو نه که نور څه د هغه نه روان ویسیږي چې هغه زوی وي یا نور شیان وي، فقهاو لیکلي چې په دې باندې هم اودس ماتیږي. 10م که چیرې سترګې پړسېدلې وي او په دغه وخت کې د دغه سترګو د پړسېدلو نه چې تکلیف لري د هغه نه څه اوبه او زوې را روانې شي، نو په دې صورت کې زموږ فقهاو لیکلي چې هم په دې باندې اودس ماتیږي. او یوې خبرې ته قدرمنو اورېدونکو باید متوجه شو. هغه اوبه چې د درد په وخت کې د سترګو یا د تی څخه ووځي، که چیرې نوموړې اوبه روانې او جاري اوسیږي، هغه نه درېږي، په دې صورت کې بیا په دې باندې اودس نه ماتیږي. او دویم که چیرې یو بنده د الله د ویرې نه جاړي، د هغه د سترګو نه جاري اوبه روانې اوښکې، په دې صورت کې هم اودس نه ماتیږي بلکې په هغه کې ثواب. دا اول حالت و چې په هغه باندې اودس ماتېده، چې هغه 10 صورتونه ول چې ما تاسو ته وړاندې کړل. دویم حالت زموږ فقهاو هم ذکر کړی چې هغه 4 صورتونه دي چې په هغه باندې اودس ماتیږي. اول په ډډه یا په ملاسته ویده کېدل. که زموږ یو مسلمان خور یا زموږ یو مسلمان ورور ډډه لګولې وي او ملاس وي، په هغه باندې خوب راشي نو دا اودس یې مات شو.
په دې باندې زموږ علما ډېر بېطرفېږي چې اصل ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده او د استرخا مفاصلو سبب څه شی دی؟ هغه خوب دی. یعنې په ډډه یا په ملاسته باندې ویده کېدل دا هم اودس ماتوي. دویم بېهوشه کېدل. که یو مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان ورور په هغه باندې بېهوشي راشي، بېهوشه شي، نو د هغه اودس مات دی، ځکه په بېهوشي کې هم استرخا د مفاصلو راځي. دریم، کله چې یو مسلمان بنده نشه شي، ګنهګار مسلمان به ورته ووایي چې هغه نشه استعمال کړې وي او د هغې په وجه انسان نشه شي، لکه شراب یې څښلي وي، نو په هغه باندې بېهوشي راشي یا ځینې داسې داروګان او دوا استعمال کړي چې په هغه باندې په انسان باندې بېهوشي راشي، نو که داسې انسان اودس ولري او په هغه باندې بېهوشي راشي نو اودس یې مات دی. څلورم، په مانځه کې البته په اوچت آواز باندې خندا کول چې هغه ته زموږ فقها قهقه خندا ویلې ده، په دې باندې هم اودس ماتیږي. یوې خبرې ته قدرمن اورېدونکو باید متوجه شو چې خندا په درې ډوله ده. یو تبسم، دویم زح او دریم چې د قهقه. تبسم دې ته وایي چې صرف هغه شونډې دې خلاصې شي او غاښونه دې ښکاره شي، نه په خپله آواز واوري او نه بل څوک آواز واوري، چې په مانځه کې ولاړ وي او په داسې طریقه سره څوک تبسم وکړي، نه مانځه ته نقصان شته او نه اوداسه ته نقصان شته. دویم چې دی ضحک دی. ضحک دې ته ویل کیږي چې داسې وخاندي چې په خپله یې واوري او په خوا کې که څوک ولاړ وي هغه یې وانه وړي. که زموږ یو مسلمانه خور یا یو مسلمان ورور په مانځه کې ضحک وکړي، یعنې دومره وخاندي چې په خپله یې واوري، خو که په خوا کې څوک ولاړ وي هغه یې وانه وړي، په دې صورت کې د دې مونځ فاسد دی، خو اودس یې مات نه دی، اودس ته نقصان نه دی رسېدلی. او دریم صورت چې دی قهقه ده، هغه دې ته ویل کېږي چې په خپله یې واوري او چې په خوا کې څوک ولاړ وي هغه یې واوري. نو که په مانځه کې داسې چا وخندل چې خپله یې واورېدل او چې په خوا کې څوک ولاړ و هغه هم واورېده، اودس یې مات دی، مونځ یې فاسد دی. د اودس کول بیا پرې لازم دي او همدارنګه د مانځه راګرځول هم پرې فرض او لازم. دا د اودس ماتوونکي. اوس د اوداسه مکروهات چې اودس په څه باندې مکروه کیږي. د اوداسه په مکروهاتو کې هغه شیان شامل دي چې په هغې سره اودس نه ماتیږي، خو د اودس ثواب نه پوره کیږي. کم د اودس ثواب چې الله تا ته درکوي د هغه ثواب نه پوره کیږي، او د ګناه ویره هم پکې شته. او فقهاو زموږ د اوداسه مکروهات تقریبا 9 دانې بیان کړي دي. اول د اوداسه ترتیب بدلول. ترتیب خو داسې دی چې کله ته اودس ته کښېنې، اول به استنجا کوې، د هغه نه به وروسته 3 واره خپل لاسونه وینځې، بیا به خوله وینځې، بیا به پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا سر، مسه به کوې، بیا به پښې وینځې. او اوس که ته ترتیب غلط کې، مخکې د دې نه چې خپل خولې ته اوبه واچوې، خپل پوزې ته اوبه واچوې، نو دا اودس مکروه کوي. کم ثواب چې په اوداسه کې دی هغه ثواب نه محروم کیږي. دویم، په ناپاک ځای کې اودس کول. په ناپاک ځای کې اودس کول، هغه څوک چې په ناپاک ځای کې اودس کوي د اودس مکروه دی، ځکه په هغه کې د دې ویره ده چې د دې جامې پلیتې نه شي. دریم، د ضرورت نه زیاتې اوبه استعمالول. کمه اوبه چې مناسب دي، چې 3 وارې پې مخ وینځه، 3 وارې لاسونه، 3 وارې پښې، 3 وارې خوره، 3 وارې پوزه، د دې نه چې زیاتې اوبه استعمالوي دا په اوداسه کې مکروه دي. په مخکې خپرونه کې به تاسو اورېدلي. څلورم، د اوداسه په وخت کې د دنیا خبرې کول. دا هم اودس مکروه کوي، خو که کومه ضروري خبره اوسیږي بیا د هغې خبرې باک کول نشته، خو بغیر د ضرورت نه په اوداسه کې د دنیایي خبرو کول د اودس مکروه کوي. پنځم، په مخ یا په نورو اندامونو باندې د بدن په نورو غړو باندې په زوره اوبه شیندل، یا د غرغړې په وخت کې مختلف اوازونه کول. نو چې اوبه را اخلې ډېرې ورو به یې پورته کې په خپل تندي به یې واچې، مخ به ووینځې، همدارنګه خپل لاسونه به وینځې، خو په زوره مخ ته اوبه شیندل او همدارنګه په زوره لاسو ته اوبه شیندل، په زوره پښو باندې اوبه اچول، د اودس مکروه کوي او د اودس ثواب تا ته نه رسیږي. شپږم، د 3 ځلو نه زیات د یو اندام وینځل. د مخ وینځل 1 وارې فرض دي، د لاسو وینځل 1 وارې فرض دي، د پښو وینځل 1 وارې فرض دي، او 3 وارې وینځل سنت دي. که ته د 3 وارو نه هغه بره وینځې نو د اودس مکروه کوي. اووم، یو اندام وینځل او بیرته وچول بغیر د ضرورت نه. مخ وینځې وچوې، بیا لاس وینځې، چې لاسونه دې وینځل دا وچوې او بیرته وروسته پسې پښې وینځې، نو دا هم اودس مکروه کوي. اتم، پښې لاس پوزه پاکول. نهم، اول چپه پښه یا چپ لاس وینځل، چې دا د اودس ترتیب هم غلطیږي، نو
ابتدا به تیامن چې ته د ښي طرف نه شروع کړې اودس وکړې دا سنت ده په اوداسه کې. نو چې ته اول چپ لاس وینځې بیا راسته یا چپه پښه بیا راسته په دې باندې هم اودس مکروه کیږي. دا خو د اوداسه نواقص او د اوداسه مکروهات. اوس هغه شی چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي، په ناسته نری غوندې د خوب حمله، چې ناستې نری غوندې د خوب حمله در باندې راغله په دې باندې اودس نه ماتیږي تر څو چې پرېوتی نه. دویم، په سجده کې په چا د خوب غوندې حالت راتللو باندې هم اودس نه ماتیږي، او په قیام کې هم، ځکه چې ما ویلې اصلي ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده. که استرخا د مفاصلو وی نو دلته به دا پرېوتی وی. دریم، د اودس نه وروسته چې کومه زنانه خپل ماشوم ته تی او شودې ورکړي په دې باندې هم اودس نه ماتیږي. همدارنګه د اودس نه وروسته که د خاوند لاس په ښځې لګیږي یا د ښځې لاس په خاوند باندې لګیږي په دې باندې هم اودس نه ماتیږي تر څو چې خروج من السبیلین یې راغلی. همدارنګه د اودس کولو نه وروسته د نوکانو پرې کولو سره هم اودس نه ماتیږي. چې زموږ یو مسلمان خور اودس کړی وي یا زموږ یو مسلمان ورور اودس کړی وي، د اودس نه وروسته خپل نوکان واخلي په دې باندې اودس نه ماتیږي، خو تر هغه وخته پورې چې د دې د بدن نه یعنې بدن یې وینې شوی نه او د هغه نه وینه نه یې روانه شي. جهان تعالی آل شان ای خالق د کل جهان تعالی آل شان. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، اودس د مانځه دپاره کلي ده. اودس د مانځه دپاره شرط دی. چې اودس نه وي اصلا مونځ نه کیږي. نو باید چې په ډیره دقیقه توګه باندې د اوداسه فرایضو ته، د اوداسه سنتو ته موږ او تاسو په دقیقه توګه متوجه شو. همدارنګه هغه څیزونو ته متوجه یو چې هغه باندې اودس ماتیږي، یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس مکروه کیږي، یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي، ډیر په دقیقه توګه باندې متوجه شو تر څو زموږ مونځ صحیح مونځ وګرځي. د اودس کولو په وخت کې که د چا په غاښونو کې سپین زر یا سره زر لګېدلي وي، د هغه ویستل ضروري نه دي. لکن که چا مصنوعي غاښونه لګولي ول او د هغه ویستل ډیر آسانه ول، نو د اودس کولو نه مخکې ویستل پکار دي چې هغه وباسي او وروسته د هغه نه اودس وکړي. همدارنګه دې ته باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل نه وروسته اودس کول ضروري نه دي. چا چې لمبلي او غسل یې کړی په ابتدا کې اودس وکړه او وی لمبلې غسل یې وکړه، نو د غسل نه وروسته بل اوداسه ته ضرورت نشته. همدارنګه دې ته متوجه شو که د چا په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي، اکثره زموږ خویندې اوړه لمدوي، که زموږ د خویندو په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي او د اوداسه په وخت کې نوکونو لاندې ځای وچ پاتې شي، نو اودس یې نه کیږي. او که په داسې اودس باندې زموږ یو مسلمانه خور یا ورور چې د هغه په لاسونو کې نوکانو کې څه شی نښتي وي او هغه ځای لوند نشي، نو په داسې اوداسه باندې مونځ هم نه کیږي، ځکه چې اودس نه ده شوی نو مونځ به څنګه وشي. او دا د رنګ ناخون حکم هم دی. هغه خویندې چې رنګ ناخون لګوي که 100 واره هم اودس وکړي د هغو اودس نه ده شوی، نو چې اودس نه ده شوی مونځ به چېرته وشي. همدارنګه که چاته د اودس کولو نه وروسته دا خبره معلومه شوه چې کوم ځای ورڅخه وچ پاتې شوی دی، د هغه ځای وینځل پکار دي. صرف په لاس راکش کولو باندې هغه ځای نه لمدیږي او کفایت نه کوي، بلکې د هغه ځای وینځل پکار دي. او که چیرې په چا څه دانه یا بل څه وي او په هغې د اوبلو اچولو سره مریضي زیاتیږي، نو په هغه ځای باندې دې مسحه وکړي. د چا په بدن کې دانه ختلې ده، نو که غسل کوي او همدارنګه که اودس کوي، نو که اوبه ورته رسیږي هغې دانې ته نقصان رسوي، نو صرف مسحه په هغې باندې کفایت کوي چې هغه مسحه کړي. همدارنګه که چیرې د دانې د پاسه څه پټۍ لګېدلې وي یا په هغه باندې شی تړل شوي وي او د هغې په خلاصولو څه تکلیف وي، نو مسح کول روا دي چې په هغې پټۍ او په موضوع باندې مسح کول جایز دي. د صاحبینو په نزد باندې په هغه جرابو باندې چې سخینې یعنې ډبلې وي هم مسح جواز لري، خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې هغو جرابو باندې مسح روا ده چې تر نیمایي پورې په چرم پوښل شوي وي، او چې کومې نن عادي جرابې دي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په دې باندې مسح نه کیږي. او که چاته تکلیف وي چې همیشه د هغو نه د متیازو څاڅکي تویږي یا د هغه کم زخم وي چې هغه نه همیشه وینه روانه وي، نو په هغه وخت کې اودس کول پکار دي. په کوم وخت کې چې دغه وینه ودرېږي او د متیازو څاڅکي وچ شي،
او که وینه نه درېږي او همدارنګه متیازو څاڅکي نه درېږي نو اودس دې وکړي. البته د هر لمانځه دپاره به بیل بیل اودس کوي تر څو چې د لمانځه وخت نه وي خارج شوی نو په دغه اوداسه باندې نفل هم کولی شي او همدارنګه هر ډول لمونځ پرې کولی شي. خو چې وخت د مانځه وته بیا اودس مات دی نو بل مانځه دپاره به بیا دا ځانګړی اودس کوي. په مخکینۍ خبرو کې ما تاسو ته مسح یاده کړه. د مسح معنا لاس راښکل دي او په شریعت کې په خاص ځای لاس راښکلو ته مسح وایي. او د مسح کولو څو صورتونه دي. لومړی هغه مسح ده چې د اوداسه پر وخت په سر باندې کیږي چې هغه فرض ده. دویم هغه مسح ده چې د زخم یا پر پښو باندې د موضوع له وجې نه لازمیږي چې د هغې څو صورتونه دي. که چیرې په بدن باندې د زخم دانه یا په هغه کې کوم بل زخم وي او د اوبو په اچولو سره تا ته نقصان رسیږي نو په هغه ځای لاس راښکل کافي دي. او که چیرې د لاس راښکلو هم نقصان و چې تا په هغه زخم باندې خپل راس راکاږو تاسو ته تکلیف در رسېده نو همدا ځای همدغسې که پرېږدې هم دې اودس کېږي چې مسح ونه کړي. فقه اسلامي په 4 صفحه کې دا لیکلي دي. کوم کس چې موزې یا جرابې اچولې وي په هغه باندې یو شپه او یو ورځ مسح کولی شي که هغه مقیم وي او که په سفر کې نو په هغه باندې 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي. او هغه څوک چې بې اودسه وي هغه قرآن کریم ته هم لاس نشي ورولی. د شکر سجده د تلاوت سجده هم نشي کولی. قرآن کریم هم لیکلی نشي او همدارنګه د ترجمې والا قرآن کریم ته دې هم لاس نه ور اوږدوي. او نابالغه ماشومان او هغه کسان چې قرآن په یاد ولولي نو هغوی د یادو لوستلی شي هغو دپاره باک نشته دی. دا د اوداسه مسائل و چې ختم شو. اوس د غسل مسائل. غسل څه ته وایي؟ غسل د ټول بدن وینځلو ته غسل ویل کیږي. په شریعت کې د ناپاکي د لرې کولو یا د ثواب حاصلولو لپاره په خاصه طریقه د ځان وینځل دې ته غسل وایي. او غسل په 4 قسمه دی. اول فرض، دویم واجب، دریم سنت، څلورم مستحب. له جنابت، حیض او نفاس څخه وروسته که غسل کول دا فرض دي. لکه الله رب العزت فرمای په سورة مایده کې وان کنتم جنوبا فطهروا. مړي ته غسل ورکول په ژوندیو باندې دا واجب دي. دا واجب غسل د جمعې او د اخترونو او د احرام تړلو لپاره او همدارنګه د عرفات په وخت کې غسل کول دا سنت دي. مستحب غسل چې کله بالغ کافر چې مسلمان شي یا د څه ګناه نه د توبې کولو لپاره که څوک غسل کوي دا مستحب دي. همدارنګه که یو کافر مسلمان کیږي هغه لپاره هم مستحب ده چې غسل وکړي. البته که چیرې بالغ کافر په داسې حال کې مسلمان شي چې جنوب وي نو په هغه باندې بیا غسل کول واجب. او په هغه څیزونو باندې چې غسل واجبیږي موجبات د غسل هغه به تاسو ته ډېر په دقیقه توګه باندې معلوم وي. زه نه غواړم چې هغه باندې تاسو ته په دې خپرونه کې بحث وکړم ځکه زموږ خویندې او زموږ ورونه ټول دا خبرې اوري او دا مناسب هم نه دي چې په خپرونه کې دا ووایم. اکثر ورونه او خویندې به په دې باندې پوهېږي. په دې باندې پوه شو چې غسل کې 3 شیان فرض دي. اول د خولې وینځل، دویم د پوزې وینځل، دریم د ټول بدن وینځل. نو که زموږ یو مسلمان خور یا مسلمان ورور په غسل کې د خپل خوله ونینځله یا یې پوزه پرېښودله غسل نه ده شوی. او همدارنګه که د هغه په ټول بدن کې په اندازه د یو ویښته هم وچ پاتې شي غسل نه ده شوی. خو دونه ضروري خبره نه ده چې پوزه کې دونه اوبه کش کړي چې د خپل پوزه ترخه کړي. نه، پوزه لمده کړه. او په غسل کې د خولې وینځل فرض دي او غرغره کول پکې یو مستحب او سنت کار دی. او همدارنګه خویندو ته دا پکار ده چې د غسل کولو په وخت کې د ویښتو آخري حصې ته اوبه ورسوي. او سړي باید ګیره خپل خلال کړي او اوبه به د ویښتانو بیخونو ته رسوي. او که زموږ د خویندو کمڅۍ وي د خپل ویښتان یې اوبدلي ول نو د غسل په حالت کې د ویښتانو بیخ ته چې اوبه ورسېدلې دا کفایت کوي. که خپله کوڅۍ لمدیم نه شوې غسل یې شوی په دې کې باک نشته دی. د غسل سنتونه په غسل کې 7 شیان سنت دي. اول د الله رضا لپاره د پاکېدلو نیت یعنی د طهارت او د پاکي نیت چې کله غسل کوي. دویم دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل. دریم که چیرته په جامه کې څه ناپاکي وي د هغې لرې کول او بیا پوره غسل کول. څلورم استنجا کول. پنځم اودس کول. شپږم په ټول وجود 3 ځله اوبه اچول. اووم په پټ ځای کې جامې اغوستل او لامبل. د غسل کولو طریقه د غسل کولو سنت طریقه دا ده چې اول باید لاسونه تر مړوندونو پورې وینځلی شي. بیا وروسته د دې نه استنجا وشي او ورپسې ناپاکي د خپل بدن نه لرې شي. د دې نه وروسته صحیح اودس وشي کومه اودس چې د لمانځه دپاره کیږي.
او د اوداسه نه وروسته 3 ځلې په خپل بدن باندې اوبه واچوي. اول چې په خپل بدن باندې اوبه واچولې نو د خپل ټول بدن د وموږي په لاس باندې چې کوم ځای وچ پاتې نشي. بیا د دې نه وروسته 2م وار او 3م ځل په ټول بدن باندې اوبه واچوي. د غسل آداب زموږ فقهاو د غسل آداب تقریبا 7 شیان ذکر کړي دي. اول دا چې په ناسته باندې غسل کول، 2م د پاکي نیت، 3م چې زیاتې اوبه مصرف نه کړي، 4م د وجود مږل او د وجود مخل په لاس باندې، 5م په پټ ځای کې غسل کول، 6م قبلې لور ته مخ نه کول چې کله غسل کوي قبلې ته به نه مخ نه اړوي، 7م په پاک ځای کې غسل کول. او یوې خبرې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل په وخت کې باید انسان ستر وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حی ستیر یحب الحیاء والتستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت حیاناک او پرده پوش دی او حیا او پرده پوشي خوښوي چې کله ستاسو نه څوک غسل کوي نو پرده دې وکړي. اصلا یو نیکر خو باید په ځان وي چې د زنګنو نه تر نامه پورې بدن وي پټ وي. او فقهاو دا لیکلي چې څوک په اوداسه کې په غسل کې د خپل هغه عورت نه پټوي، حتی فقهاو دا لیکلي که یو ځای کې دا شاهدي ورکوي د هغه شاهدي هم نه قبلیږي. او په آخر کې به یوه یادونه تاسو ته وکړم که څوک د باران یا د حوض یا د سیند په اوبو دومره لوند شي چې اوبه یې پوزې او خولې ته ورسیږي او بدن یې ښه لوند خیش شي نو دغه سړي غسل وشو او بیا ورته غسل کول نه دي پکار. البته هغه فرض ترې ووتل اگر که په مصنوعه طریقې غسل نه ده شوی. 2م په غسلخانه کې متیازې کول مناسب کار نه دی چې کوم ځای کې غسل کوي، ځکه کیدای شي چې د هغه څاڅکي ستا بدن ته ووځي. او دې ته متوجه اوسئ هغه څوک چې په غسلخانه کې یا هغه ځای کې اودس کوي چې هلته متیازې کوي هغه ته به 20 تشویشونه او وسوسې پیدا کیږي. 3م د غسل په وخت کې د سنتو او فرضو خیال ساتل پکار دي تر څو چې غسل په صحیح توګه باندې ادا شي. نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تیمم په مسائلو تاسو ته غږیږو چې تیمم څه ته وایي او په کوم وخت کې تیمم کیږي او د اذان او د اقامت په باره کې. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل.